اسې سوچ وکړه ته مړ شوې که نه دا اسې سوچ خبره ده حقیقت خبره نه ده سوچ وکړه ته مړ شوې نو چې کله تا خښ کړي که نه نو چې د قبر نه خلک راشي او ماښام ماسوتن ټیم شي نو ستا کورواله به مېلمنو له روټۍ موټۍ ورکړي او خلک به روان شي بیا چې کله داسې یو 15 ورځې تېرې شي که نه نو ستا په کور کې به هغه رش ختم شروع را کوم چې خفګان وي په تا باندې ډېر زیات خفه وي ډېر په خفګان کې وي کوم خلک ابه لس 15 ورځې تا که راځي بیا به هغه ورو ختم شي بیا میاشت پس به ستا بچي خپل سکول ته روان شي 2 میاشتې پس په خلک په زی راځي 2 میاشتې پس په ستا قبر لا 2-3 ورځې پس خلک زی راځي اول به ریګولر راځي بیا به چې داسې 2 میاشتې تېرې شي نو بیا به داسې 2-3 ورځې پس راځي قبر لا بیا چې کله 3 میاشتې 4 میاشتې تېرې شي که نه نو خلک پر ورو هفتې ته وړي ستا قبر له به خلک هفته پس راځي 15 میاشتې پس ستا کور کې واپس ټي وي شروع شي او مقه هالیوډ بالیوډ فلمونه ډرامې به شروع شي ستا په کور کې ماشومان به خپل ریګولر روټین ته لاړ شي خپل ګیمونه به کوي او خپلې خوشحالیانې به کوي تقریبا داسې 8 میاشتې پس په ستا چې کومه ښځه ده که نه نو هغه به په مخ باندې خندا راځي رو به عادت شي روټین ته به واپس راشي او مقه شان خنداګانې او هر څه به شروع کړي کال پس نه دی کال پس په خلکو نه هیر وي چې یاره اخري ځل موږ د قبر له کله تللي یو بالکل نارمل روټین به وي خدای دې کړي ته غټ نامتو ځوان ولې نه یې ارپتي کرپتي ولې نه یې ته ډېر خاص انسان ولې نه یې خو د دې خلکو دپاره به ته بالکل کال پس فینش ختم به شي هر څه بالکل یو نارمل روټین به وي خو ستا بچي ستا قبر له درځي که نه نو به له داسې درځي که نه چې په پیښه به درځي هسې به ستا قبر له نه درځي مطلب دا دی که نه چې ځان دونه اوچت مه ګڼئ انسان هیڅ څیز نه دی دا د دې دنیا په نظر کې همدقه څیز دی څنګه چې کال پس د دنیا نه لاړ شي او کال پس یې څنګه خلک یادوي او مقه شانتې به وي موږ له دا پکار دي چې موږ د دې رشتو دپاره حرامې ګډې وډې غلاګانې دروغ دوکې دا هیڅ کله نه کوو چې کال پس پته بیا هیر وي او عذاب په پتا باندې تیریږي د دې بچو دپاره د دې ښځې دپاره د دې خپلوانو دپاره بالکل ښه زبردسته زندگی تیروي د دې دپاره حلال آرامې پرېږدې صرف حلالې ولې ګټې انشاءالله کو نم یادوي نو کم از کم ته په خوشحاله په سکون به په عذاب کې به نه یې والسلام